ملګرو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې اسلام د نړۍ حقیقي او مکمل دین دی. که څه هم د ورځې په زرګونه کسان کفر پرېږدي او اسلام قبلوي، لیکن په نن ویډیو کې به زه تاسې ته د نړۍ هغه جاهل او بدبخت خلک در وښیم کومو چې د دولت او پیسو لپاره اسلام پرېښی او کفر خپل کړی دی. نو راځئ ویډیو شروع کوو. جاوید اختر. ملګرو په تاسو کې به زیاترو د جاوید اختر نوم ضرور اورېدلی وي. دی د هندوستان یو ډېر مشهور شاعر دی. که چیرې د بالیووډ خبره وکړو نو هلته هم جاوید اختر ډېر لوی نوم لري. عمر یې 78 کاله دی او دا کس نه یوازې شاعر دی بلکې یو مشهور سیاستوال هم دی. جاوید اختر په یو مسلمانه کورنۍ پورې تړاو لري او د پلار جان نثار احمد هم شاعر و. او تاسو به باور ونه کړئ چې د ده تره فضل حق د هغه وخت د لویو عالمانو څخه شمیرل کېده. په داسې حال کې چې د جاوید اختر ټوله کورنۍ ډېره دیندارې وه، لیکن د ده له پیل څخه هندي روایات او د هغوی کلتور ډېر خوښېده او له اسلام څخه ډېر لرې و. د وخت په تېرېدو سره یې د خپل دین سره اړیکې کمزورې شوې او اخر یې په سوشل میډیا باندې د اعلان په توګه ټولو ته وویل چې اوس دی مسلمان نه دی. تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې دغه کافر شخص ویلي و چې د خپل علم او پلټنې څخه دا نتیجه اخیستې ده چې په دې نړۍ کې نعوذ بالله هیڅ خدای نشته او نه هم داسې خالق شته چې دا نړۍ او انسانان یې پیدا کړي دي. صرف دومره نه بلکې دی په دې عقیده دی چې له مرګ وروسته د انسانانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. هغه په یوه تلویزیوني خپرونه کې ټولې نړۍ ته وویل چې دی یو ملحد دی او د خدای په موجودیت باندې باور نه لري او نه هم کوم مذهب شته. لیکن د دغه منکر له سلوک او عقیدې څخه صفا معلومیږي چې هندویزم ته اوښتی دی. د نه یوازې هندي کلتور خپل کړی دی بلکې هر وخت د هندوستان او هندي مشرانو د ملاتړ چغې هم وهي، ځکه چې د دغه عمل لپاره ورته په باقاعده ډول پیسې ورکول کیږي. په هر حال د څو الفاظو په خاطر د خپل دین اسلام پرېښودونکي شخص څخه په نړۍ کې بل هیڅ بدنصیب نشي پیدا کېدلی. आई एम एन एथिस्ट और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल. आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. فاطمه سنا. ملګرو که چیرې تاسې د امیر خان دنګل فلم لیدلی وي نو دا اداکاره به حتما پیژنئ. نوم یې فاطمه دی او عمر یې 13 کاله دی. دغه نجلۍ په یوه کشمیري کورنۍ کې زیږېدلې وه او مور یې مسلمانه وه. اول خو فاطمه بالکل د عامو مسلمانانو په څېر اوسېده، خو څنګه چې هغه په بالیووډ انډسټرۍ کې داخله شوه نو د لوڅو جامو د اغوستلو له امله مسلمانانو په هغې باندې انتقادونه کول پیل کړل. هغه د امیر خان د دنګل فلم لپاره غوره شوې وه. کله چې نوموړې د دنګل له فلم څخه مشهوره شوه نو له هغې نه وروسته د دولت او مشهوریت په داسې نشه کې پرېوته چې د اعلامیې په ډول یې ټولو ته وویل چې له دې وروسته مسلمانه نه ده. دغه بدبختې ښځې په یوه مرکه کې وویل چې ټول خلک ورباندې انتقادونه کوي چې خرابې جامې مه اغونده او د سر ویښتان مه جوړوه. هغې وویل چې اوس یوه ملحده ده او کوم دین نه لري. د دې له نظره هیڅ خدای وجود نه لري. په هر حال د څو دنیوي مقاصدو لپاره د خپل دین پلورونکي څخه بل ډېر بدبخت څوک کیدلی شي. سید وسیم رضوي. ملګرو دغه کس چې تاسې وینئ نوم یې سید وسیم رضوي دی او د هندوستان سره تعلق لري. دی د هندوستان د لکنو په سیمه کې زیږېدلی دی او ټوله کورنۍ مسلمانه وه، حتی تر دې چې وسیم رضوي د اتر پردیش د شیعهګانو د مرکزي ادارې رئیس هم پاتې شوی دی. نوموړي د هندوستان له سیاسي شخصیتونو سره ډېره ناسته ولاړه درلوده چې له وجې یې په دغه هندي مذهب ډېر پرمختګ وکړ. په داسې حال کې چې الله تعالی په واضح ډول فرمایلی دي چې کافر هیڅکله د مسلمان دوست نشي کیدای او هر کله چې د بي جي پي حکومت واک ته ورسېدو نو دی یو غړی شو او له اسلام څخه ډېر لرې شو. دغه منحوس شخص د هندي رهنماو د خوشحالولو لپاره د اسلام په خلاف بېلابېلې پروپاګنډاوې پیل کړې، تر دې پورې چې له سترې محکمې څخه یې غوښتنه وکړه چې نعوذ بالله د قرآن کریم څخه د 26 آیاتونو د لرې کولو اجازه دې ورکړل شي. کله چې په هندوستان کې میشتو مسلمانانو ته د هغه منحوسي معلومه شوه نو د هغه پر ضد یې لاریونونه پیل کړل، تر دې پورې چې د هندوستان مسلمانانو یې د مرګ په سر پیسې هم کېښودې. کله چې دغه ګناهګار خبر شو چې د مرګ په سر یې بولۍ شروع ده نو د هندوستان د غزیبات د منطقې په یوه مندر کې د هندویزم په قبلولو سره د اسلام له دایرې څخه بهر شو او داسې یې ځکه وکړل چې تر څو مسلمانان ورته کوم ضرر پېښ نه کړي او هندوان یې وژغوري. هغه په دې ویډیو کې د اور او بت لمنځنه وکړه او د اعلان په ډول یې ټولې نړۍ ته وویل چې د خپل دین بدل کړی دی او اوس یو هندو دی. دغه کافر د هندو کېدو وروسته خپل نوم جتیندر سنګ کېښودو. نو که فکر وشي د کوم کس لپاره له مسلمانۍ څخه کفر ته اوښتون ډېره لویه بدمرغي ده. और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है इतना पढ़ लेने के बाद. दरअसल यूपी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू अपना चुके हैं.
زین ملک. ملګرو په تاسو کې به زیاتره کسان زین ملک پیژني. د یو ډیر مشهور بریتانوي سندرغاړی دی. هغه د 1993 کال د جنوري په 12 په بریډفورډ کې زیږیدلی دی. په اصل کې د پلار یاسر ملک یو پاکستانی مهاجر و او هلته یې د یوې انګریزي سره تر مسلمانېدو وروسته واده وکړ. که چیرې د زین د مذهبي زده کړو په اړه ووایو نو پلار یې د اسلام په چوکاټ کې لوی کړی و. ټول قرآن پاک یې ورباندې ویلی او لمونځ یې هم ورباندې زده کړی و. لیکن زین د دغه عالیشان مذهب لایق نه و. د ده ناسته ولاړه له یهودو سره وه او هر څه یې چې کول بالکل ورته ښه ښکارېدل. ورو ورو زین د سندرو ویلو مسلک غوره کړ او له دې څخه یې مشهوریت پیل شو. لیکن د هغه زړه او ذهن دواړه له اسلام څخه لرې شوي وو او بالاخره زین د بریتانیا د فیشن مجلې سره په یوه مرکه کې وویل چې اوس دی مسلمان نه دی او ملحد شوی دی، کوم چې هیڅ مذهب نه لري. نوموړی د پیسو او شهرت په داسې نشه کې غرق شوی دی چې ټول اسلامي تعلیمات یې هیر کړي دي. لومړی زین د نړۍ د ښایسته هلکانو څخه یو و، لیکن اوس زین خپل بدن په مکمله توګه له ټاټوګانو څخه ډک کړی دی، د کوم په وجه چې نه ښایسته ښکاري او نه هم مسلمان. صرف دومره نه بلکې د 6 کلونو راهیسې له یوې امریکایي مډلې سره بغیر له واده ژوند تیروي او دواړه یوه لور هم لري. نو د زین په باره کې به دا خبره غلطه نه وي چې دی هغه بدبخت دی چې په خپلو لاسونو یې ځان جهنمي کړی دی. ملګرو دغه کوم شخص چې تاسې وینئ یو سریلانکایي کرکټر دی، نوم یې دلشن دی او د سریلانکا د کرکټ ټیم پخوانی کپتان هم پاتې شوی دی. دلشن د نړۍ د شتمنو کرکټرانو څخه یو شمیرل کیږي. دی په 1986 کال په سریلانکا کې زیږیدلی دی. پلار یې مسلمان او مور یې یوه هندو وه. دلشن په پیل کې مسلمان و او ټول قرآن شریف یې هم ویلی و او د خپل پلار سره یې یو ځای لمونځ هم کولو. پلار یې ورته نوم محمد دلشان ایښی و کوم چې یو اسلامي نوم دی. دلشن له ماشومتوبه د کرکټ سره ډېره مینه درلوده. کله چې هغه د لومړي ځل لپاره کرکټ پیل کړی و نو د ډېرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و او یوه ورځ یې کوچ ورته وویل چې که غواړي د کرکټ په مسلک کې پرمختګ وکړي باید د اسلام دین پرېږدي. د دغه بدبخته ایمان دومره ضعیف و چې د خپل کوچ په خبرو یې عمل وکړ او د څو دنیوي مقاصدو لپاره یې د اسلام پرېښودو او هندو جوړېدو فیصله وکړه او د اعلان په توګه یې دا ومنله چې اوس دی مسلمان نه بلکې یو هندو دی. د ډېر زیات دولت او شهرت ترلاسه کړ لیکن الله تعالی له ده څخه د مسلمانۍ حق واخیستلو او هیڅ کله به خلاصون ترلاسه نه کړي. نو ملګرو د نن ویډیو هم دومره وه. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.